ښکلي خو به هسې په ناز وګوري، ښکلي خو به هسې په ناز وګوري، موږ له به په سترګو کې باڼه بوځي او ځان له به جیبونه د پیسو ډک کي، جنګ له به سرتیزې پښتانه بوځي. او یا دې پسې دغه د احرار صاحب شعرونه، دې پسې جاوید شاه درمان وایي چې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې، ولې نو ته پکې دننه نه یې. مطلب نو زړه دې د سیکوي نه جوړ دی او مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې. غم به وجلې وي نازکې جینۍ، شکر وباسه چې مینه نه یې. او یا دې پسې ډاکټر اسرار صاحب وایي چې کله مې زړګی کله زیګر لګي، غشي د بڼو دې برابر لګي. او زه ورته جوړ چاپه ګوته کړی یم او کاڼی چې راځي زما په سر لګي. او دې پسې زمونږ یو بل ملګری سیاد شاهي صاحب وایي چې په دې غرض چې په پلانکي کور کې پلانکی یې واوري، زمونږ د کلي هلکان هم اوس بانګونه کوي، مور پلار مې مړه دي او یاران دوستان زه نه لرمه، خدایا دا څوک راپسې شاته آوازونه کوي. هر سړي له خپو باندې پرېوتی وم، ته رانه یو وارې جدا شوې وې، زه به درته هلته انتظار کوم چرته چې مو لارې جدا شوې وې. نو دغه څه خواره واره شعرونه و په دې هیله چې ستاسو به خوښ شي. او مازدیګر ټایم دی او خدای دې وکړي چې ستاسو د زړونو او ذهنونو دغه ورونه وټکئ. په اخره کې د پښتونولۍ، د ورورولۍ، د مینې او د امن او د سولې پیغام په دې هیله چې په لر او بر کې خدای پاک امن او محبتونه راولي، نفرتونه، کینې، بغض دغه زموږ د زړونو او زموږ د ذهنونو نه لرې شي. باید موږ په یو بل خفه شو، ځکه چې هلته هم مسلمان دی او دلته هم مسلمان دی، هلته هم پښتون دی او دلته هم پښتون دی، دواړه یوه ده د کابل او پېښور خبره. نو خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.